که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځو یو لسم درس ته. په دې درس کې موږ په ټیبل باندې بحث کوو. په ایم اس اکسس کې جدول یا ټیبلز څه شی دی؟ په خپله دا ټیبل موږ چې ټیبل مثلا په خپله دا ټیبل څه دی یا جدول څه دی؟ په ایم اس اکسس کې جدول یا ټیبل د معلوماتو یو جوړ شوی ټولګه ده چې په قطارونو یعنی روز او کلمونو یعنی کالمز کې تنظیم شوی دی. هر قطار یو ریکارد، یعنی موږ کله چې په روز وایو په مایکروسافټ اکسل کې، نو په مایکروسافټ اکسس کې موږ یا ډیټابیس پروګرامونو کې ورته چې وایو موږ ریکارد استازیتوب کوي. د چی استازیتوب کوي؟ هر قطار د چی استازیتوب کوي؟ د ریکارد. او هر کالم د یو ځانګړي فیلډ نمایندګي کوي. مثال دلته کالم موږ په اکسل کې کالم وایو، په ډیټابیس کې موږ د فیلډ اصطلاح کارو. کالم اصطلاح نه کارو، فیلډ اصطلاح کارو. کالم یعنی فیلډ نمایندګي کوي چې په دې شکل یا بڼه معلومات زیرمه یا ذخیره کوي. جدولونه د یو ډیټابیس اساسي برخه ده چیرې چې ټول معلومات زیرمه او مدیریت کیږي. په خپل راځو د ټیبل چې موږ مثلا په خپل د بیس د انفارمیشن یا بیس ډیټا چې ده اصلا د ټیبلز موږ کله چې ډیټابیس د بیس چې ده د معلومات یا ډیټا د په خپل ټیبلز یا جدولونه دي. ولې جدولونه یا ټیبلز جوړو؟ جدولونه د دې لپاره جوړیږي چې معلومات په منظم ډول ذخیره او تنظیم شي ترڅو د هغې ترلاسه کول، اداره کول او تحلیل اسانه شي. دا د معلوماتو د اعتبار ساتلو، د تکراري معلوماتو کمولو، د مختلفو معلوماتي سیټونو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو کې مرسته کوي. راځو اوس مثال جدولونه په ایم اس اکسس کې څه کوي. په ایم اس اکسس کې جدولونه معلومات د جوړښت په اساس باندې زیرمه یا ذخیره کوي چې کارونکو ته دا وړتیا ورکوي چې ریکارډونه یعنی معلومات په اسانه اضافه، زیرمه، حذف یا ډیلیټ کړي. د مختلفو معلوماتي سیټونو ترمنځ اړیکې وټاکي لکه ریلیشنشیپ. د ځانګړو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پوښتنې یعنی کوئریز اجرا کړي. د لومړني کلي یعنی پرایمري کې او اړیکو یعنی ریلیشنشیپ له لارې د معلوماتو اعتبار وساتي او معلومات د بیلابیلو جدولونو څخه یوځای کړي. د فورمونو یعنی فارمز له لارې معلوماتو کې بدلون راولي او یا نوي معلومات داخل کړي یا زیرمه کړي. په ټیبل کې چې زیرمه کړي یا ډاټا انټري لپاره موږ چې استعمالو فارم استعمالو. هغه ډاټا چې زیرمه کیږي ټیبل د سره لینک وي د فارم سره. د راپورونو یا ریپورتس له لارې معلومات په ښه بڼه وړاندې کړي او تحلیل کړي. مثال موږ د همدغه ټیبل کې ډاټا ده د ریپورت په مرسته راخلو او د کوئري په مرسته مثال موږ په خپل مشخص انډیکیټر یا شاخص لپاره ډاټا کوئري جوړو او هغه نه چې ریپورت جوړو یا یو پټ یا کی پرفارمنس انډیکیټر ټیبلز وي یا نو ټیبلونه وي. مثال جدولونه چې موږ د دې لپاره جوړو د ریپورت لپاره او یا په ریپورت کې بعضې برخې د دې چارټس ګراف یا ډاټا انالیسس دا ټوله ډاټا د کوم ځای نه اخلي؟ د ټیبل نه یا جدول نه. موږ ویل چې جدول په اکسل کې موږ دې ته کالم وایو، لکه دلته 1 2 3 4 5 چې لیکل شي دا چې کالم دی. او دې ته موږ رو وایو چې رو. مثال دا 1 2 3 4 کالمه دي په دې جدول یا ټیبل کې. 1 2 3 4 5 شپږ روز دي. مثلا دا روز دی مثلا او دا روز دی او دا کالمونه دي. دا چې کالمونه دي. خو په ډیټابیس کې بیا موږ داسې نه وایو. په ډیټابیس کې موږ داسې وایو چې فیلډ، یو فیلډ، دوه فیلډ، درې فیلډ، څلور فیلډ. او رو ته چې ریکارډ، یو ریکارډ، دوه ریکارډ، درې ریکارډ،
څلور ریکارډ 5 ریکارډ 6 ریکارډ 9 ریکارډ 8 ریکارډ 1000 ریکارډ مثال دې ته موږ ریکارډ وایو په دې شکل سره د رو ته ریکارډ وایو کالم ته مثال شوی فیل دا د ټیبل سره یو څه اندازه آشنایي په راتلونکو درسونو کې تاسو په خپل د ټیبل سره آشنا کیږئ خو مخکې د دې نه چې موږ په ټیبل باندې کار شروع کوو تاسو باید یو څه اندازه د ټیبل سره آشنا اوسئ نو دا تاسو د ټیبل سره آشنایي مننه چې تر دې دمه زما سره وای خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ پښتو په خپل ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ